سلامونه و احترام. زه هم په خپل وار سره د توازن د خپرونو د کلیزې مبارکي وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې توازن ټول مؤسسین، کارمندان او اوریدونکو دغه کال په خوښۍ او خوشحالۍ سره تیر کړی وي. د توازن خپرونې په تیر یو کال کې چې څومره موږ تعقیب کړي دي، د کیفیت له مخې د دوی کیفیت همیشه مسلکي او له بېلابېلو مسایلو سره برخورد تخصصي دی. توازن په تیر یو کال کې توانېدلی دی چې د هېواد د محرومې طبقې او د هغو خلکو غږ چې هغه مظلوم دي او رسنیو کې ورته ډېر انعکاس نه دی ورکړل شوی، هغوی ته انعکاس ورکړی دی. له هېواد بهر د مهاجرینو او بېلابېلو افغانانو چې ستونزو سره مخ دي، د هغوی غږونه یې تر نړیوالو پورې رسولي دي. په ټوله کې توازن یو کلن بهیر مثبت ارزولی شو او له لاسته راوړنو یې ډک بللی شو. په راتلونکي کې هم توازن ته لکه د تیر په څیر باندې دوی مسلک ته ژمنتیا او له ټولو مسایلو سره د مسلکي برخورد هیله او تمه لرو. بیا د هم توازن کلیزه ټول اوریدونکو ته مبارک وي او په راتلونکي کې د لا بریاو او ډېر لاسته راوړنو په هیله.